شوې سره د 14 کلنې دښمنۍ پای. د اسلامي امارت او ولسي مشرانو هڅې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په 2 اونیو کې په دوستي بدلوي. همدا سلګونه کسان د ملا علي خان او ملا امین کورنیو ترمنځ د روغې جوړې په مراسمو کې راټول شوي دي. په دې روغې جوړې کې د کندهار ولایت د فرمانونو حکمونو د تعقیب او نظارت لوی رئیس مولوي عبدالقادر طه او د بېلابېلو ولایتونو پکتیا، غزني، هلمند او کندهار څخه قومي مشرانو ګډون کړی دی. د کندهار د کوچیانو چارو د کمیسیون رئیس مولوي اسدالله حیاتزوی وایي د دغه 14 کلنې بدۍ په جریان کې د دواړو طرفینو څخه دوه نفرو ژوند ته لاس ورکړی. دوی 2 اونۍ هڅه کړې ترڅو دا لویه بدۍ په دوستۍ او ورورګلوۍ واړوي. حیاتزوی وایي د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره توانېدلی چې د قومونو ترمنځ شاوخوا 43 لوی او کوچني شخړې حل کړي. د دې بدۍ تقریبا 14 کاله کېږي چې جریان یې پیدا کړی ده. له هغه تر اوسه پورې د دغه بدۍ په جریان کې 4 کسه زیان شوي دي. 2 هفتې کېږي، په دې 2 هفتې کې وتوانېدو چې موږ برلاسي سو او د خلکو موافقت ترلاسه کړو او د دې دغه بدۍ په نیکۍ وربدله کړو. تقریبا د اسلامي امارت له راتګه سره الحمدلله موږ په دې باندې توانېدلي یو چې د مختلفو اقوامو تر مابینځ لویې شخړې چې هغه د قتل موضوعات دي او کوچنۍ شخړې د جرح موضوعات دي په چاقوګانو خلک وول سوي دي یا په لرګو باندې وول سوي دي. 42 یا 43 دومره به مې کړي وي الحمدلله. په ورته وخت کې د ملا علي خان د کورنۍ څخه ملا حاجي بشیر ډېر خوښ دی چې د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د کورنۍ ترمنځ دښمناني ختمي او د دوستۍ ژوند پیل کوي. هغه پر هیوادوالو غږ کوي چې نور دې د شخړو څخه لاس واخلي او پرې وټغردي سره کښېني. ما باندې په ژوند کې 2 خوشحالۍ راغلې. یو هغه خوشحالي و چې امارت خدای قایم کړو، یو دغه خوشحالي ده چې دا نن دغه مصلحین راولاړ سوي دي او نن یې موږ په یوه کمبله سره کېناستو. نور د ما 40 کاله عمر په ما باندې په دغه 2 کال کې دا 2 خوشحالۍ راغلي. د دغه اندازې خوشحاله یم چې دا د امارت راتګ برکت سو چې نن موږ 14 کاله یو 2 تربرونه په یوه کمبله سره کېنولو. ټولو کوم وطن دا وصیت ته چې نور نو به الله ورته لمن مه وهئ، په یوه کمبله په یوه ټغر سره کېنئ. بل لور بیا د ملا امین له کورنۍ څخه ملا رحیم الله نیازی ډېر خوښ دی چې دښمني یې په دوستۍ اوښتې. د هغو خلکو څخه ډېر راضي دي چا چې یې ترمنځ د خیر ګام اخیستی. ډېر خوښ یم او ډېر راضي یم چې خدای تعالی د موږ په مابینځ کې زموږ د قومي شخړه وه او په هغه کې قتلونه سوي وو او په هغه کې نور ځورونه سوي وو. زه ډېر له خدای تعالی راضي یم او ډېر له دغو خلکو څخه چې موږ په مابینځ کې درېمتوب وکړئ د دغو مسلمانانو څخه زه ډېر راضي یم او خدای تعالی دې له دوی راضي شي. خدای تعالی دې د وخت لپاره د موږ له مابینځ صداقت نه ورک کړي او بیا د خدای نه تکراروي. او هغه قومونه چې څوک بدۍ لري او څوک په دغه بدرنګیو او په دغه تکلیفو اخته دي، د ما دا هیله درته چې نور دې دغه کارو ته د پای ټکی کښېږدي. یاد دې وي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لسګونو کلونو بدۍ په دوستۍ اوښتي او هڅه روانه ده چې په دښمني هم په دوستۍ واړوي.